سلامونه ملګرو، زه ورور غایم. کیسه د یوې نجلۍ په نوم مالوري څخه پیلېږي. مالوري انځور جوړوي او حامله ده. ماشوم یې د څو ورځو په موده کې زیږېدونکی دی. همدا چې مالوري په خپل کار بوخته ده. خور یې جسیکا رازی او ورته وایي مالوري تا د تلویزیون خبرونه نه دي لیدلي؟ مالوري تلویزیون ته ګوري او ویني چې په روسیه کې یو عجیبه ناروغي خپره شوې ده. دا ناروغي داسې ده چې څوک پرې اخته سي نو خپل عقل له لاسه ورکوي او ځان وژني. خبريال وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا یو وایرس دی که یوه بله ناولده بلا ده. خو داسې ښکاري چې خلک د یو څه په لیدلو سره خپل هوش له لاسه ورکوي او ځان وژني. ویل کېږي دا ناروغي په میلیونونو خلکو خپره شوې ده او اوس له روسیې څخه و نورو ملکونو ته هم غځېدلې ده. خو مالوري دا خبرونه له پام څخه غورځوي او خپلې خور جسیکا سره د امیدوارۍ د معاینې لپاره روغتون ته ورځي. ډاکټر ورته وایي چې ماشوم یې روغ دی او ډېر ژر به وزېږېږي. مالوري خوشحاله کېږي. دواړه بیرته د کور لور ته روانېږي. خو د روغتون څخه د وتلو پر وخت مالوري یوه نجلۍ ویني چې خپل سر د یوې هندارې څخه وهي. د دې صحنې په لیدو سره مالوري ډېره ووېرېدله. ژر موټر ته ننوځي او جسیکا ته وایي ژر څه دا د روسیې ناروغي شاید دلته هم را رسېدلې وي. په سړکونو باندې ګډوډۍ جوړ دي. خلک ځانونه وژني. جسیکا موټر چلوي او د کور لور ته په تلوار سره ځي. خو حالت لا هم خرابېږي. موټر ټکرونه سره کوي. خلک په ویره کې دي. ناڅاپه جسیکا یو څه ویني. د سترګو رنګ یې بدلیږي او عقل له لاسه ورکوي. موټر په تیز سرعت سره چلوي او د نورو موټرونو سره د ټکر هڅه کوي. مالوري هڅه کوي چې هغه راوګرځوي خو هڅه یې بې ګټې ده. موټر د بل موټر سره ټکر کوي. دواړه ژوندي پاتې کېږي. خو تر دې مخکې چې مالوري ځان راټول کړي جسیکا د یو غټ موټر مخې ته ځان ور اچوي او مړه کېږي. مالوري چې د خپل خور دا وحشتناکه مرګ په خپلو سترګو سره ویني او له ویرې څخه نه پوهېږي چې څه وکړي. خلک تښتي. هر طرف ګډوډۍ دي. مالوري هم منډې وهي. خو څوک یې له شا څخه ټېل وهي او پر مځکه باندې راغوځارېږي. یوه ښځه راځي چې مرسته ورسره وکړي خو هغه هم یو څه ویني. خو ناڅاپه یو سوځېدلي موټر ته ورخېږي او ځان وژنه کوي. په هماغه شېبه کې یو سړی راځي چې نوم یې ټام دی. مالوري ژغوری او نږدې کور ته یې بیایي. په کور کې نور خلک هم شته. ټول په ویره کې دي. یو بل ته ګوري خو هیڅ نه پوهېږي چې دا څه بلا ده. تلویزیون چلانوي. خبریال وایي یو داسې شی شته چې څوک یې وویني عقل له لاسه ورکوي او ځان وژني. که څوک لا تر اوسه خوندي دي نو ټول دروازې او کړکۍ وتړي او له د باندې څخه هیڅ شي ته مه ګوري. په دې وخت کې 3 ورځې تېرېږي خو څوک نه پوهېږي چې دا څه بلا ده. ټول په کور کې بند پاته دي. ناڅاپه یو څوک دروازه ټکوي. یوه نجلۍ په ژړا ژړا وایي دروازه خلاصه کړئ ما پرېږدئ. ټام غواړي دروازه خلاصه کړي خو ډګلس یې نه پرېږدي. وایي شاید دا نجلۍ په وایرس سره اخته شوې وي. خو مالوري ټام ته وایي چې دروازه خلاصه کړه. حتی ټوپک هم په ډګلس باندې نیسي. ټام دروازه خلاصوي. نجلۍ دننه راځي. نوم یې اولمپیا دی او هغه هم حامله ده. کله چې ورته وایي چې څنګه دې ځان تر دې ځایه راورسوئ هغه ورته وایي زما خواړه ختم سوي وه او له هر کوره مې مرسته وغوښتله تر دې ځایه راغلمه. ډګلس وایي موږ هم خواړه خلاص سوي دي او دا 7 ورځې کېږي دلته بند پاتې یو. نو دوی پرېکړه کوي چې باید له د باندې څخه خواړه راوړي. خو دا ډېره خطرناکه ده. د کور خاوند وایي په دې کور کې کیمرې هم شته. که د هغو له لارې لاره پیدا کړو ښایي ځان تر سوپرمارکېټه پرې ورسوو بې له دې چې هغه بلا سره مخ شو. هغه زیاتوي زه فکر نه کوم چې د تلویزیون له لارې څخه دې هغه وایرس پر موږ باندې کنټرول ترلاسه کړي. خو نور خلک یې مخالفت کوي. هغه وایي که دا کار موږ ونه کړو د لوږې څخه به مړه سو بیا د کیمرې مخ ته کښېني. نور خلک له کوټې څخه وځي. څه موده وروسته یو باید د سکرین مخې ته تېرېږي. د هغه د مخ تاثیر بدلیږي. کله چې هغه دا شی ویني د هغه د سترګو رنګ بدلیږي. لږ وروسته د هغه له خونې څخه چیغې پورته کېږي. دا چیغې چې نور خلک اوري نو دی هم ځان وژنې ته تیاروي. نو اوس هغوی په دې خبره پوه شول که دا بلا پر سکرین باندې هم وویني او که په خپلو سترګو یې وویني په دواړه صورتونو کې د مرګ سره مخ کېږي. له دې وروسته هغوی د تلویزیون سکرین ماتوي تر څو د هغوی سترګې د دې په لا پر مخ باندې ونه لګېږي. یو بله ورځ هم په همدې ډول سره تېرېږي خو اوس هغوی ډېر وږه سوي وه. نو یو نوی پلان یې جوړ کړي سوپرمارکېټ ته ولاړ سي. ټام وایي چې موږ به د جی پي ایس له لارې د موټر په مرسته بازار ته ولاړ سو. د دې وروسته هغوی د موټر ټولې هندارې رنګوي تر څو دوی د باندې څخه هیڅ شی ونه ویني او نه څوک دوی وویني. 5 نفره د جی پي ایس په مرسته د موټر سره د باندې وځي او ورو ورو د لارې له مخې روانېږي. ښار ټوله خالي ښکاري. سړکونه د مړو په جسدونو سره ډک دي. لږ مخته چې ځي موټر په زوره سره لړزېږي. د موټر سنسرونه ښیي چې موټر د هر طرف څخه د هغو بلاو په منځ کې راګیر شوی دی. خو ټام خپله حوصله نه بایلي او موټر مخته بیایي. په ډېر زحمت دوی بازار ته رسېږي. ځانونه ړانده ښکاره کوي او سترګې تړي. کله چې دوکان ته ننوځي هلته لومړی کړکۍ او دروازې بندوي. بیا د سترګو څخه پټۍ لرې کوي. په دوکان کې خواړه او نور ضروري شیان را اخلي چې په دې سره دوی ډېر خوشحاله وه او هر یو ډېر خوراکي شیان ټولوي. هلته موږ مالوري او ټام وینو چې یو له بل سره خبرې کوي.
ټام ښه سړی و او د مالوري ژوند هم ژغورلی و. له خبرې یې ښکاري چې د دواړو یو له بل سره مینه پیدا شوې ده. وروسته دواړه د مالوري لپاره ضروري شیان پیدا کوي. مالوري 3 مرغان په پنجره کې پیدا کوي او له ځانه سره یې ساتي. ناڅاپه یو څوک د دکان دروازه ټکوي. دوی د ویرې له امله دروازه نه خلاصوي. په هغه سړی ژړا کوي او غوښتنه کوي چې هیله کوم دروازه خلاصه کړي. د هغوی زړه پر سوځي خو د دې څخه هم ویریږي ښایي دا سړی هم په وایرس باندې اخته شوی وي. نو مخکې له مخکې ځانونه تیاروي که پر هغه سړي باندې له شک پیدا هم کړي نو ژر به یې ووژني. کله چې دوی دروازه خلاصوي سړی په زور سره دننه راځي او وایي دا بلاوې ډېرې ښایستې دي، تاسو هم باید دا ووینئ. دا خبره چې اوري پوهېږي چې دا سړی هم په وایرس سره اخته دی. نو چارلي د ټولو ژغورلو لپاره هغه سړی په زور سره د باندې باسي، خپله هم ورسره د باندې وځي. هلته بلا چارلي وژني او چارلي ځان قربانوي. مالوري ګوري چې کله دا بلاوې نږدې وي نو مرغان شور جوړوي. له همدې امله دا مرغان د هغوی لپاره یو مهمه اشاره ګرځي. وروسته پاته 4 کسان له خوراکي توکو سره بیرته راځي خو د چارلي مرګ دوی ټوله غمجن کړي وه. شپه کیږي، هر یو په خپله خونه کې و خو یو څوک بیا دروازه ټکوي. اولمپیا دروازه خلاصوي او یو سړی دننه راولي. خو کله چې مالوري دا ویني نو دستي ټوپک پر نیسي. نور خلک هم له خپلو خونو څخه راوځي او چې دا ناپېژندل سوی سړی ویني نو په قهر سره په اولمپیا باندې چیغې وهي چې ولې د دروازه خلاصه کړله. اولمپیا وایي زه خپله یوازې وم، پوهېږم چې یوازې پاته کېدل څومره سخت دي، نو زما پر دې سړي باندې زړه وسوځېدی. دا سړی ګیري نومیږي. دی وایي مهرباني وکړئ ما له کور څخه مه باسي. یو شمېر رواني ناروغان زموږ کور ته راننوتل او زما د ملګرو سترګې یې په زوره سره خلاصې کړلې او هغوی ته یې عجیبه بلا ور وښودله. هغوی سمدستي ځانونه ووژل خو زه په یو رقم سره وتښتېدلم. دلته موږ پوهېږو چې هر څوک چې دا بلا وویني نو دا بلا هغه ته د ژوند تر ټولو ستر غم یا تاوان ورښیي. دا غم دومره ژور وي چې انسان یې نشي زغملی او ځان وژنه کوي. ګیري دا هم وایي چې هغه رواني کسان ړانده نه وه بلکې د دې بلا په لیدو سره خوشحاله وه. د ده له خبرو څخه معلومیږي چې دا بلا هغه څوک نسي وژلی چې له مخکې څخه ډېر غمجن وي ځکه چې هغه انسان د دننه څخه ډېر مات سوی وي. بلا دا ډول خلک خپل غلامان ګرځوي تر څو د انسان په بڼه کې نور انسانان ووژني. اوس دا نه ده معلومه چې ګیري هم د بلا غلام دی او که یو عادي انسان، دا به وروسته معلومه سي. دلته ټولو خلکو ګیري ته اجازه ورکړله چې په کور کې دننه پاته سي خو ډګلس هیڅ نه و خوشحاله. هغه په غوسه کې ټوپک راویستی او ګیري ته یې وویل چې له کوره څخه ووځه. خو هماغه شیبه شرلاک له شا څخه راغلل او ډګلس یې په یو شي سره په سر باندې ووهي. هغه بې هوښه سو. بیا ټوله یو ځای سول او ډګلس یې په کوټه کې بند کړي. ګیري له ټولو څخه مننه وکړه. بله ورځ ناڅاپه مالوري او اولمپیا دواړه یو وخت د زیږون دردونه احساسوي. ټام او شرلاک له دوی سره مرسته کوي او دواړه یې پورته خونې ته بوتلل. خو ګیري ښکته پاته سو او د هغه چلند هم عجیبه سو. هغه د شیطان ډېر انځورونه راویستل او د میز پر سر یې کښېښودل. د هغه له سترګو معلومېده چې ګیري هم د شیطان تر واک لاندې راغلی دی. په دې وخت کې مالوري او اولمپیا دواړو ماشومان وزېږول. اولمپیا یوه لور وزېږوله او مالوري یو زوی وزېږوي. خو د ښکته خونې مرغۍ په پنجره کې شور پیل کړ. نو ګیري ستړی سو، پنجره یې راواخیستل او په یخچال کې یې قلف کړه او د کړکیو څخه یې کاغذونه هم لیرې کړل. ډګلس د هغه کارونه ولیدل او پوه سو چې دا هم د شیطان لاسپوڅی دی. هغه نه مري کله چې شیطان وویني بلکې نور خلک د هغه په وینا سره وژني. ډګلس چیغه کړه او ویې ویل ما خو تاسو ته ویلي وه چې دا سړی له کوره وباسئ. ټام د هغه غږ واورېدی او ښکته راغلی خو ګیري له شا څخه د ټام پر سر باندې برید وکړي او بې هوښه یې کړي. وروسته ګیري وغوښتل چې ډګلس هم له منځه یوسي خو د ماشومانو غږونه یې واورېدل او پورته خونې ته ولاړې. هلته چې مالوري او اولمپیا وې هلته یې د کړکیو ټول کاغذونه لیرې کړل. کله چې اولمپیا له کړکۍ څخه د باندې وکتل نو سمدلاسه د شیطان تر تسلط لاندې راغلل. مالوري پوه سوه چې اولمپیا به اوس ځان ووژني نو د هغې ماشومه لور یې جیني واخیستل. اولمپیا له کړکۍ څخه ځان وغورځوي او مړه سول. بیا یې د سپین سترګې سترګې په زوره سره وخلاصې کړې نو هغه هم ځان ووژي. اوس ګیري د مالوري لور ته ولاړی خو هغې ټینګ ځان په پرده کې پیچلی و خو هغه لا خوندي وه. ګیري هڅه کوله چې هغه راوهڅوي چې پردې پورته کړي او د باندې وګوري خو ډګلس ژوندی پاته سوی و د ټوپک سره راورسېدی. هغه د تړلو سترګو سره پر ګیري ډزې کولې خو ګیري پوهېدی چې ډګلس شی نه ویني نو د موقع څخه یې ګټه واخیستله او ډګلس یې له پورته منزل څخه ښکته راوغورځوي. بیا یې د کیچي په زور سره ډګلس ووژي او ورته ویې ویل ته به دا نړۍ هېڅکله ونه وینې. په همدې وخت کې ټام بېرته راویښ سو. یو شارګن یې راواخیستی او ګیري یې ووژي. وروسته ټام پورته ولاړی او مالوري او ماشومانو ته یې تسلي ورکړله. اوس یوازې ټام، مالوري او 2 ماشومان ژوندي پاته وه. بیا صحنه 15 کاله وروسته ښکاره کیږي. مالوري او ټام اوس یو بل سره په اړیکه کې دي. ماشومان هم لوی سوي دي خو خطر لا هم پای ته نه دی رسېدلی. د باندې لا هم خلک د شیطان تر تسلط لاندې ګرځي. مالوري خپلو ماشومانو ته د ژوندي پاته کېدو ټولې لارې ورښولې وې. دلته موږ پوهېږو چې هلک د مالوري خپل زوی دی خو نجلۍ د اولمپیا لور ده.
چې هغه د مرګ څخه مخکې مالوري ته ورسپارلې وه. یو ورځ د رادیو له لارې یو سړی چې ریک نومېدی غږ یې وکړ او ویې ویل دلته چې موږ یو دا ځای بالکل خوندي دی. موږ یو مستعمره لرو، که غواړئ راسئ د سیند د بهېدو سره راسئ. کله چې د اوبو بهیر تیز سي زموږ مستعمره به د ځنګل خواته وي. ډېرې مرغۍ سته، د هغوی په غږ سره به تاسو موږ پیدا کړئ. دا سفر به ستاسو څخه 2 ورځې وخت ونیسي. ټام غوښتل چې د هغه سړي خبرې ومني او هلته ولاړ سي، خو مالوري ورسره مخالفت وکړي او د تګ اجازه یې ور نه کړه. هغې وویل کیدای سي دا سړی هم اخته وي، هماغه چې غواړي موږ له دې ځای څخه وباسي او ومو وژني. په شپه کې ټام مالوري ته وایي چې که موږ ژوندي پاتې کېدل غواړو نو باید هلته ولاړ سو. اخر به تر کله دا ړوند ژوند داسې تېروو. بل سبا چې دوی د سامان اخیستلو لپاره د باندې وځي یو څو رواني ناروغان پرې حمله کوي. ټام مالوري او ماشومانو ته وایي چې دا اوس وخت دی چې له دې ځای څخه ووځو. زه به هغه خلک په خبرو اخته کړم، تاسو له شا څخه قرار ووځئ او هغه ځای ته ورسېږئ چې هغه سړي تاسو ته درښولی وو. خو مالوري نه غوښتل چې ټام یوازې پرېږدي. نو ټام ورته وایي موږ باید کله کله خپل ژوند قرباني کړو تر څو بل څوک ژوندی پاتې سي. وروسته مالوري او ماشومان له شا څخه تېرېږي، خپله پټۍ پر سترګو تړي او د هغو رواني خلکو مخې ته د ټوپک سره ولاړ وي. هغوی ټام ته وایي چې مالوري او ماشومان له شا له لارې څخه تښتېدلي دي، خو بیا هغوی مالوري ویني چې روانه ده. نو مخکې له دې چې دوی هغه ونیسي ټام 2 کسان وژني. همدې وخت کې ټام پخپله زخمي کېږي او نور جنګ کول ورته ګران دي. نو پټۍ له سترګې څخه باسي او 2 نور نفره هم وژني. اوس یوازې یو رواني سړی پاتې کېږي. ټام چې د هغه وژلو ته ورځي هماغه شیطان همالته راځي او ټام د هغه تر اغېز لاندې راځي. خو مخکې له دې چې ټام په بشپړ ډول سره د هغه تر کنټرول لاندې راسي هغه وروستی سړی هم ووژي او بیا یې خپله د ټوپک په مرمۍ سره خپل ځان ختم کړي. په همدې وخت کې مالوري د ډزو اواز اورېدی او پوهېږي چې ټام نور ژوندی نه دی. هغې ډېر وژړل ځکه چې په دې سخت وخت کې ټام د هغې یوازینی ملاتړ و. وروسته هغې پرېکړه وکړه چې د راډیو له لارې د یاد سوي ځای پر لور به ورځي. مالوري ماشومانو ته وایي دا سفر به ډېر سخت وي، خو که ژوندي پاتې کېدل غواړو باید لاړ سو او دا خبره ښه په یاد ولرئ. هر څه چې وسي هېڅکله به پټۍ له سترګو څخه نه لرې کوئ، که نه نو مړه کېږئ. وروسته مالوري خپله او د ماشومانو سترګې تړي او د سیند خواته روانېږي. له څو ساعتونو سفر وروسته مالوري د راډیو له لارې د هغه ځای خلکو سره اړیکه نیسي چې هلته روانه ده. په دې وخت کې د قفس دننه مرغان شور پیلوي او یو ویرونکی غږ بیا مالوري ته غږ ورکوي، خو هغه یې پروا نه کوي او مخته روانېږي. خو لږ مخته یو سړی نږدې کېږي او مالوري ته وایي پټۍ د سترګو څخه لرې کړه، ته دلته خوندي یې، زه خواړه هم لرم. خو مالوري ماشومان د یوه څادر لاندې پټوي او هر لور ته ډزې کوي. نو هغه سړی پوهېږي چې دا به پټۍ لرې نه کړي. نو سړی د کښتۍ څنګ ته راځي او ورباندې حمله کوي. هڅه کوي چې د مالوري پټۍ د سترګو څخه لرې کړي او ورته وایي مالوري پټۍ لرې کړه، هغه ډېر ښکلی دی. خو مالوري د ځان ژغورلو لپاره هغه په چاړه سره وهي او وژني یې، بیا له هغه ځای څخه تښتي. په دې ډول مالوري او ماشومانو 24 ساعته سفر وکړي او سخت ستړي کېږي. بیا ناڅاپه کښتۍ د یوه ټرک سره لګېږي. هلک او خواړه دواړه اوبو ته لویږي. مالوري هلک له ډوبېدو څخه ژغوري، خو خواړه د سیند په روانو اوبو کې له منځه لاړل. کله چې دا ویني ډېر خفه کېږي، ځکه که خواړه پیدا نه کړي له لوږې به مړه سي. نو مالوري کښتۍ د سیند غاړې ته دروي او ماشومانو ته وایي هر څه چې وسي د کښتۍ څخه مه وځئ او پټۍ له سترګو څخه مه لرې کوئ. بیا هغه د سیند له غاړې څخه یوه رسۍ تړي او د ځنګله منځ ته د خوړو په لټه کې ځي. هلته یو کور پیدا کوي، لږ خواړه پیدا کوي، خو کله چې راګرځي شیطان هم ورپسې راځي او د انسان په شکل سره غږونه ورته کوي. مالوري تښتي، بیا د ډزو اواز اوري. د اولمپیا لور په رسۍ سره ځان تړي، له کښتۍ څخه ښکته کېږي او د مالوري د پیدا کولو لپاره روانېږي. خو مالوري راځي هغه ته رسۍ راکشوي او په غوسه سره ورته وایي ما درته ویلي وه چې له کښتۍ څخه مه راکښته کېږه. وروسته دا 3 واړه بیا خپل سفر ته دوام ورکوي. اوس مالوري او ماشومانو 42 ساعته سفر کړی وو. مالوري ماشومانو ته وایي اوس به د سیند اوبه یو څه تیزې سي، نو ښه ټینګ په کښتۍ کې ځان ونیسئ. وروسته چې دوی لږ سفر وکړ د سیند اوبه ډېرې تیزې سولې. دوی کښتۍ ټینګه نیولې وه، خو دغه لاره ډېره خطرناکه وه. ناڅاپه د دوی کښتۍ واوښتله او 3 واړه په اوبو کې ولوېدل او دوی په اوبو کې سره ورک سول. اوس مالوري خپل زوی په اوبو کې نیولی و، خو اولمپیا په اوبو کې ځمکې ته رسېدلې وه او مالوري ته یې غږونه ورکول. د دې غږ په اورېدو سره مالوري هم خپله لور پیدا کړه. په دې ډول دوی د خپل سفر تر ټولو سخته لاره ټاکلې وه او اوس د دوی منزل ډېر نږدې سوی و. هغوی په ځنګله کې مخته ولاړل او بیا یې د مرغانو غږونه واورېدل، لکه څنګه چې په راډیو کې ورته ویل سوي وه. دوی د مرغانو غږونه تعقیب کړه او هغه طرف ته ور روان سول، خو شیطان لا هم هلته ور رسېدلی و او دوی یې تعقیبوله. شیطان هڅه وکړه چې دوی ګمراه کړي او خپلې پټۍ له سترګو څخه لرې کړي، خو مالوري ماشومانو ته وویل چې د غږ خواته پام مه کوئ او مخکې ولاړ سئ. ناڅاپه د مالوري پښه په یو څه کې بنده سوله او بې هوښه سوه. ماشومان هم اندېښمن سول چې مالوري چیرته ولاړه.
دوی د مالوري په لټه کې سول او د دې موقع څخه په ګټه اخیستلو سره شیطان ماشومانو ته وویل چې سترګې مو خلاصې کړي. ماشومان چې نه پوهېدل اوس یې خپل سترګې له پټۍ څخه خلاصولې، خو په هماغه وخت کې مالوري په هوټ کې راغله او په لوړ غږ یې ماشومانو ته وویل چې سترګې خلاصې نه کړي او د دې په غږ سره هغه ماشومانو ته ورسېدله. له دې وروسته مالوري د مرغانو غږ ته غوږ ونیوی، مخکې یې منډه کړله ځکه چې په همدې وخت کې شیطان د شا له خوا څخه هڅه کوله چې دوی د هغه ځای د ننوتلو څخه منع کړي، خو دوی شیطان ته پام ونه کړ او بالاخره هلته ورسېدل او مالوري له دوی څخه وغوښتل چې ژر دروازه خلاصه کړي. هغه خلکو دوی دننه پرېښودل، اول یې سترګې وکتلې چې وګوري چې دوی ناروغه دي او که نه. کله چې پوه شول چې دوی درې واړه روغ دي، دوی ته اجازه ورکړله. مالوري خپلې سترګې خلاصې کړې او ولیدل چې دا د ړندو انسانانو ښوونځی ده چیرې چې ډېر خلک لیدلی نشي او له همدې امله شیطان دوی ته زیان نشي رسولی. دلته مالوري یو سړی ویني، دا هماغه سړی و چې د راډیو له لارې څخه یې ټام او دوی ته موقعیت ورکړی و. دلته دوی ډېر مرغان هم ساتلي وو تر څو د خطر خبرداری ورکړي. مالوري هم قفس کې بند مرغان خوشي کړل او په دې توګه کیسه همدلته پای ته رسیږي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. او که غواړئ چې د دې ویډیو دوهمه برخه ستاسو سره شیر کړم نو دا ویډیو باید زر لایکه یوسي. تر بل ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.